حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام حسن و حسین صاحب دغه وجه درې رژې ومنلې درې رژې نیولې نفلی لیا مثال نظر بهر تقدیر نو حضرت بی بی فاطمه خپل خون ته وویل چې بزور ته لوړ شه لیا چېرته لوړ شه مزدیرا وکړه چې څه مزدیرا وکړې چې پاپونه میرا مشوم بیا افطارای وکړي او نیمه شپه پرشمای وکړي کیر شه د دې انتظام نشته نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوڑ مزدیرہ اکڑا رجا ونیوا سبوتا چه سو وقت دی رجا متولا چه دروازه وډبه ده چه اوروه ته یو مسکین سړی ده چا په دروازه شوی لوړ ده و درخواست کوي یا اهل البیت یا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت ز مسکین یما غریب یما کیر سے میں دے خوراک انتظام نشتا ہو ز بخپلا ہو جائیں کدالا پنو مڑیوی حضرت علی سے اخبلا برخ مڑی ہے دادغ یتیم ازغ مسکین تا ورکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای چې یا علی چې تو دا خیال له چې مون اعلی روزي شي صدقه کوم ایمو برخه مړیا د مسکین ته ورکا نو هغه دوه بچونه ورته ول حسنین چې امیر برخه مړیا ورکا نو د ټول کې مړی مسکین ته ورکړه و دوه مرجه په به ونیوا ادغه د پورا چې پر شمای خو ختم شو سبوته بیا مزدیرا وکړه بیا اربشه وګټلې چې کله مشوم ټیم روغې د رژې د متوله بیا د روزه وډبه ده بیا چې وروته یتیم بچای د په دروازه شوی لوړ درخواست کوي چې علی یا اهل بیت یا خاندان بنی هاشم کده اللہ دے پورا مڑی وی دے موخمر پلور وفاتی یتیمی وی چه دو مش پائے بیا ٹول کر مڑی ایک یتیم تا ورکڑا دیئے ٹولا صدقہ اکڑا علی سے باق پل ایسا ورکڑا حسنینا ورکڑا بی بی فاطمہ ورکڑا دریم رجے بیا پہ بے ونیوا مشوم علی بیا مزدیرہ اکڑا چه سو وقت دے رجموتی ٹیم رو گئی نو بیا دروازه وډبه ده او اوس کوي چې زه قیدي د جیل نه خلوت شوم وطن مې لرې ده کله مې لرې ده وطن مې لرې ده کمړی وي وی چې په درېیمه شپه حضرت علی خپلې بیبي ته وویل چې تاسې نن قرباني مه کوئ تاسې خپله ډېر نایرون وسته دوې شپې خو موږ طاقت شته زه نن قرباني کوم خپله برخه مړي د قیدي ته ورکوم نو دیئے درے کسونے بیا ورطا اول چه نامیر برخا مڑی آور کا حسن حسین بی بی فاطمہ ہم اے دری مشپے بیا مڑی آور کڑا دری رجے ونی ولے خو پے بے موتے کڑے و پے بے وینی ولے وہ مزدیرہ وے چوکڑا و پاکی ما مڑی آور دے اللہ پنو میں ورکڑا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ فرمائے چی دیئے ڈیر پا محبت سرا رزق ورکئی مڑی ورکئی توام ورکئی مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین تا مڑی ورکئی یتیم تا ورکئی قیدی تا ورکئی اللہ دے دیئے ذکر پا خپل کلام شوکو نبی علیہ السلام تے اول چی دا سے لیر دے دو دا سے المسیون دے دی دا سے زیم دے دا حضرت علی چی دے مو پنومی درائی سر اورد صدقہ ورکڑا حالانکہ دیتا پخپلا دیر ضرورت وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصْوَاصًا اللہ فرمائے چی دیئے قربانی کئی پخپلے سنے اگر کا دیتا دیگے حجت ویا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا صحابہ و دس صدقہ و دس محبت
शाही पटो ना बल्कि अल्लाह पर नोम में वेर को दे अल्लाह नोम दे दिए संग डेर कदरू अल्लाह सरे डेर मोहब्बत हो अल्लाह दे दिए तारीफ पर कुरान से गई वयुतअमून त्वाम वो त्वाम मेरे कहीं अला हुब्बिही बमुहब्बत सरा मिस्कीनन मिस्कीनता यतीमन यतीमता असीरन कैदीता ए दिए दे मरी मकसद सो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह मेरा तो आम देर कही तो से ताजा दे रजा दे पोरा देखे दे पोरा न कही जे मेरा तो ना बिया बदल गोड़ी लिया मेरा पतो मतलेरी लिया तो शेगड़ा मिल ना ना इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह मेरा तो आम देर कही तो से ताजा दे रजा मंदी दे पोरा ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा ए मेरा इरादा दे बदल नस्ता चे मिस्ता पर बदल मरिए रो रही है ओने दे मेरा शुक्रिया अदा कहिए ना ना मैं मी शुक्रिया अदा कही ओ माँ मिर्ज बदल मिर्ज दे अल्लाह दे पूरा करी दी दस निया तो लस्ता मुसलमान नन सबो बल्कि का